د هیواد د ترافیکو د ښوونې او روزنې عمومي امیر په دې سیمینار کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ټینګار وکړ او له ټولو کارمندانو یې وغوښتل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزه وکړي او خپل مسئولیتونه په صادقانه ډول مخته یوسي. یک شخص در بین اداره کجروشی میکنه، بی‌عدالتی میکنه و اخلاق اسلامی و سلوک نیکو با مراجعین برخورد نمیکنه، چون اداره مردمی است. روزانه با هزاران نفر اینجا مراجعه میکنند. 1000 نفر که در اینجا میآید و با این برخورد نیکو شود، وقتی که برخورد نیکو شود و این در هر جای برن اینا با اداره ترافیک، از شفافیت اداره ترافیک، از پاکی اداره ترافیک، از خصوصیت وظیفه‌ای اداره ترافیک یا صحبت بکنن و دیگه این چقدر یک انگیزه کران میکنه در سطح شهر. ورته مهال د بلخ ولایت د ترافیکو عمومي مدیر د دغه سیمینار له ترسره کېدو د هیواد د ترافیکو د ښوونې او روزنې عمومي امیر څخه ستاینه وکړه او د دا رنګه سیمینار ترسره کول یې د کارمندانو په ګټه وبلل. دا الحمدلله ډېر مفید تمامیږي او دا ډېر ښه سیمینار دی د پاره د فساد ادارې دی چې د ادارې د فساد مخ ونیسي، د کارمندانو د مامورینو ته د اداري فساد ترتیب ور برابر کړي وروښي. انشاءالله د آینده وخت لپاره به بیا فساد په اداره ترافیک کې بیا انشاءالله جوړ نشي په زور د خدای. د یادونې ده چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په دغه ښوونیز سیمینار کې د شمال زون 15 ولایتونو کارمندانو ګډون درلود.